دغه سړی ته زندیق ویل کېږي او د زندیق په باب باره حوالې سره د علماو فتوا راغله د ده سره هر قسمه تعلقات ساتل هغه حرام دي، د ده څه قسمه تعلق ساتل د ده سره ناجایز دي. او د زندیق په حوالې سره یو مرتد دی، یو مسلمان هغه کافر شو، خدا نه خواسته الیاذ بالله. دې په باره کې حکم دار امام صاحب رحم الله فرمایي مستحب داري چې د 3 ورځې ټیم ورکړل شي، د شکوک او شبهات هغه ختم کړل شي، د دې نه پس هم که خپل کفر باندې دی قایم بیا واجب القتل دی، اسلامی حکومت باندې لازم دي چې قتل کی هايو سړی دی د قتل لشي. خو ها زندیق د پاره دغه 3 ورځې مهلت هم نشته دی، واجب القتل له او علماء دومره او ماوي ها محترمو نن چې قادیانیان دغه پیروکار دغه متبعین دنیا کې چې موجود دي، ماوي ها دغه د دنیا هغه بدترین کافر دي، دا د کائنات او خطرناک ترین کافر دي. ماوي ها دا میدان تراله نو مې د اسلام استعمال کو نن خو مونږ ته وایي کنه، مونږ ته یار قادیانی خو کلمه مو وایي کنه، تاسو ولې هغه منی کوي؟ قادیانی خو لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، ماوي ها هغه کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله، دا هغه زوینه تپوس کیږي ورته کلمې په باره کې هغه مونږ ته د نوې کلمې ویلو ضرورت نشته. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته 2 ځل مبعوث شوی دی، یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه مکرمه ته محمد رسول الله په شکل کې مبعوث شو، دویم ځل د 14مې صدۍ په اول کې د مرزا غلام احمد قادیانی ملعون په شکل کې راغی. ویل ها اوس د محمد نه مرزا غلام احمد قادیانی مراد دی. ویل مونږ چې وایو لا اله الا الله محمد رسول الله، د محمد نه مراد زمون مرزا غلام احمد قادیانی مترزان له کلمې ویلو ضرورت نشته. او ماوي محترمو دې په دې مثال له یو سړی د غلس بچری لس یو سړی د غلس بچری معروف او مشهور شخصیت دی، هغه وفات شو، داغه د غلس بچی یو سړی را پاسیرو، هغه لس بچی مشهور او معروف دی پر دنیا پیژني، یو سړی نوې را پاسیرو هغه انکار وکړو، ویل یو طرف ته وای یو طرف ته هغه دا لګیاره دی وای د بچی زېما، دویم طرف ته وای د لس بچی چې کوم داوا کوي چې موږ دغه بچیان یو دا غلطه را دې دوه خبرې کوي، یو د خپل نسب خبره کوي، خپل ځان هغه ته منسوب کوي، دویم چې هغه سلیکم اصلي بچری دا غي نه پی کوي. ماوي محترمو که تاسو وګورئ یو طرف ته د نقصان امدل کوي، دروغ وای، ماوي دنیا به کله دغه خبره ونه مني، یو طرف ته دنیا به کله دغه خبره تصدیق ونه کوي. دویم نمبر محترمو هغه سړی چې راغی کوم دغه لس بچیان دي، دغه لس بچیان کې کله دغه خبره واوري دنیا کې به روح پری دي، دنیا کې به روح پری دي، الزام خو پاغه ولګو چې دا هغه بچیان نه دي کنه، دا غوی په نسب باندې باغی اعتراض وکړو. ماوي امدغه مثال د قادیانی دی، یو طرف ته هغه راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت منسوخ وګرځو، نعوذ بالله د خپل یو نوې شریعت خپل یو نوې دین داوی وکړه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه لاړو، دوی د نبی علیہ الصلوۃ قادیانی دغه په شکل کې راغی. او ماوي محترم دغه ملعون چې کله دنیا ته راغی، دغه ملعون هغه زمونږ د دین د نسخ داوم وکړه، د خپل دین د افضلیت داوی وکړه. ماوي عجیب خبره ده، موږ مسلمانان ننم نه مصلحتونو نه کار اخلو، موږ ننم وایو ماوي ها محترم زمون هغه غیرت کم چې تلاړو، یو خلکو ته دغه پکارو په خلکو ضروري چې درې خبرې تکذیب وکي، ځکه ډېر یو داسې معروف مشهور خبرې نه انکار کوي چې باغې نه یو دنیا کې یو انسان هغه انکار نشي کولای. دویم محترم ما ته مسلمانانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کټلو، زما استا دین ته یو غلط نسبت کو، ما ته بیر قادیانی سره دښمنی پکارو کې نه و پکار. باران محترم عرض میرا کو قادیانی ملعون هغه بدترین گستاخ دی، د کشتی نوح د کتاب د صفحه 47 باندې لیکي د هغه بدترین گستاخ دی، د کلمه جدا ده. او ماوي د هغه ملعون دی د کشتی نوح صفحه 47 باندې وای دی وای ها زدا الله رب العزت سره نعوذ بالله ز مسجد کې هم هغه عبارت نشم نقل کولای، د ملعون کافر چې کوم جمله استقبال الفاظ لیکي دی وای ها زر الله رب العزت سره سملاستم، الله رب العزت زما سره د رجولیت اظهار وکړو، نعوذ بالله. د ملعون سوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې وای دی وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث په مونږ ګورو کاغه زما د وحی سره برابر ټیک ده، ورنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث په مونږ په ردی ټکرای کې اچ ماوی د ملعون د قرآنی مجید سره رویه دا و د مرزا غلام احمد قادیانی سیرت المهدی کې راغ خپل زویل کې دی وای د قادیانی سره چې کوم خپل نسخه د قرآنی مجید دغه په اخر کې مرزا غلام احمد قادیانی د قوت باهیه و نسخه قرآنی مجید په نسخه کې لیکلو، نوزو
ماوي دا هغه ماخو کې کله د انبیو سلسله کته ماوي زره د سر په نبوت باس نه کومه چې د نبی دی کنه د یو دجال کذاب انسان دی اول خو دې دیو زمون سره د په سیرت باندې د په ذات باندې خبره وکي ماوي ځکه انبیای کرام چې کوم راغلي هغه اول د خپل ذات حواله ور کړی و خپل ذات خپل قوم کې پیش کړو ول باس تو فیکم عمره ما پتاو سو کې ژوند تیر کو تاسو څنګه بیا مستم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت په دریم کال باندې کوئی صفا باندې قوم را جمع کړل هغه ته اعلان کوي او خطاب کوي باس تو فیکم عمره هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا ما پتاو سو کې ژوند تیر کو تاسو سره رښتونه بیا مونتم کې درو جنم بیا مونتم هغه ټول ورته یک زبان باندې شو ماوي ها مونږ کې یو انسان د نبی خبره مونږ لاول د نبی ذات د نبی کردار د نبی گفتار هغه د نبوت په تله د نبوت په پیمانه باندې ګورو او ماوي د نبوت پیمانه د نبی ذات ته مونږ هغه د تمام انبیای کرامو لپاره زمون عقیده ده انبیای کرام قبل النبوت او بعد النبوت د نبوت نه مخکې او وروسته کبایر او د صغائر نه معصوم. تاسو توجه ده زه خبره